د شوګر مریضان اکثر دا تپوس کوي چې مونږه روزي ساتلی شو یا نشو ساتلی. نو د شوګر مریضانو لپاره دا یو خاص دی چې شوګر ډیپند کوي چې د دې مریض شوګر څومره دی، د شوګر لپاره کومه دوايي استعمالوي، آیا د انسولین استعمالوي یا دته شوګر سره څه نور څه مسلې خو نشته لکه د زړه مسله، د ګردې مسله. دویمه خبره دا چې د شوګر لپاره که انسولین استعمالوي نو کم څومره انسولین استعمالوي څو ټایم په ورځ کې استعمالوي. خو که د شوګر مریض نارمل خپل ډایټ او ایکسرسایز سره دغه شوګر کنټرول وي اروجه ساتلی شي. نارملی که د یو ټایم ګولای خوري او هغه ټابلیټ سره د شوګر کنټرول دی نو د هغه ټابلیټ د افطاری ټایم ته راواړي نو بیا د نارملی خپل روزه ساتلی شي. خو هغه کسان چې څوک په انسولین باندې دي او هغه ورځ کې 2 یا 3 ټایم انسولین لګي، خصوصا 3 ټایم انسولین ولا، او یا هغه کسان دي چې چا دینه مخکې هغه ته هایپوګلایسیمیا یا شوګر دونه کم شو چې هغه هسپتال ته تلو یا ګردې کمزوري دي یا د زړه مرض ورسره دي، نو دغه خلک بیا بالکل روزه نشي نیوي.